د اسلامي امارت مشرتابه د خبرو له منځه تازه مرکه ده چې څه ویلي دي جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سره د داسې نور ډیرو تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره سبسکرایب کړئ. لومړی د امریکا له ډاره مو نه اسلامي هیوادونه په رسمیت پیژني او نه غیر اسلامي. ملګرو ملتونو او امریکا ټوله نړۍ یرغمل کړې ده. د دوی له امره پرته هیڅ نشي کولی، خو موږ د تعامل لپاره شریعت هیڅکله له پامه نه غورځوو. ټول جهاد ته په ځان پورې نسبت مه ورکوئ او مه یې په چا احسان کوئ. بدعت او ناسمي چارې به پای ته رسیږي. د قرآن او سنتو مطابق به نظام او حکومتوالي رامنځته کیږي. له تیرو تجربو عبرت واخلئ. د قدرت ترلاسه کولو لپاره هڅه مه کوئ. وړ کسان موږ په خپله پر دندو ګمارو. فرهنګي یرغل ختم او د خبرو پر مهال پر دې اصطلاحګانې مه کاروئ. د دشت لیلې قربانیانو د یاد په خاطر هلته لوی جومات جوړوو. شاعران دې په شعرونو کې دینی احکامات او زموږ فرمانونه خلکو ته ورسوي. اوسنۍ حکومتوالي زموږ لپاره یوه ازموینه ده. ټول باید هڅه وکړو چې پکې کامیابه شو. تاسو د اسلامي امارت د مشر د دغه تازه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د داسې نورو ډیرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې